د کندوز ولایت د اشتیارچي ولسوالۍ د حاجي امیر کلی هغه کلی چې د وروستیو سیلابونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د کلي اوسیدونکو په خبره راووتو خونړیو سیلابونو دوی ته ګڼې ستونزې زیږولي او له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. منګه دا سیلاب چې راغلی دی سیلاب یو دم نه راغی منګه دونه کړي دي چې خپل سرونه هم دغه ساحې نه ایستلي دي خپل ځانونه هم ایستلي دي او نور چې سیلاب راغی هر څه وړي دي او منګه د چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او کومکونه زر ته زر عاجله ورور موږ ته کومک وکړي. په ورته مهال د اشتیارچي ولسوالۍ چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. سیلابی که در حوالی ساعت 6 صبح روز جمعه در ولسوالی اشتیارچی آمد، عزیز با این سیلاب مردم ملت دشترچی خساره زیادی به مردم وارد شد که دهها خانه مردم تخریب شد. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې د ورځې ورښتو له امله د اشتیارچي ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت په خان آباد او علي آباد ولسوالیو کې هم سخت سیلابونه راوتي وو چې خلکو ته پکې ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.